د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دو خاص شاگردانو، یو قاضی ابو یوسف او یو امام محمد. قاضی ابو یوسف تا بادشاہ راغ، اس قاضی ابو یوسف د بادشاہ قاضی دے او بادشاہ ورته راغی او ورته وی چې جامعت فی نهار رمضان، د رمضان میاشت او ما د ورځې خپلې بیبي سره صحبت روزه ماته شوه، ما د پاره شرعي صفت ودا قاضی ابو یوسف اس ناستے او بادشاہ ورته ولاړ دی او د مسئلے تپوس. قاضی ابو یوسف ورته وی چې علیکا حکم ورته سناوي، علیکا ان تطعم 60 مسکینا، پتا لازم دی چې تبش پیتو مسکینانو تا 2 ټیمه روټای ورکه، یو دادا یو داده علیکا تحریر رقبه، یو داده چې علیکا ان تصوم شهرین متتابعین. د کفاره دا صورتونه بادشاہ ورته وی چې ما د پاره څه حکم دی، هغه ورته تا د پاره حکم دادی چې علیکا ان تصوم شهرین متتابعین، تب 2 میاشتې پرله پسې روزي نیسی. پرله پسې دا معنا چې که یو ورځ دم پکې قضا کنو بیا به د سره نیسی. تا پر رمضان کې چې قصدن روزه ما تکړه و دې خوړه نو پتا لازم دی چې 2 میاشتې به پرله پسې روزي نیسی. بادشاہ ویلې بسرو چشو لاړو، چې لاړو نو دا نور قاضیان چې ور سره ناست و هغې ورته حضرت ته خطا نشوي، ورته چې ولې وی په دې کفاره کې خو ترتیب دی، اول شی پکې تحریر د رقبې دی. یو سړی قصدن روزه وخوري نو یو مریه به ازادوي، نو تا د مریي خبره ورته ونه کړه، ورته دې وویل چې ته به 2 میاشتې روزي نیسي. اوس قاضی ابو یوسف خو د امام ابو حنیفه شاګرد دی، نو موږ له چې خان راشي مسئلې تپوس او د روزه کې دا مالدار خلق دی مولیانو پسې ډېر ګرځي چې دغه دا صحت مې دغه ده برابر نه دی او څنګه چل. اوس مونږ ورته څه وایو؟ بیا چېرته تماشا وکړو. قاضی ابو یوسف ورته وی چې زه غلط شم. وی صاحب غلط خبره ده یا نه؟ او کفاره د پاره حکم دادی چې اول تحریر د رقبې د امرأه به ازادي. تا هغه ټکې مونږ کو ورته ویل چې 2 میاشتې روزي بنه، ورته وی چې د بادشاہ ته مې دا فتوا ځکه ورکړه، د شپېتو مسکینانو خبره مې ونه کړه، د مریي ازادولو مې ونه کړه، دا د روزو مې ورته ځکه ووی چې دی خو بادشاہ دی، اوس بس 100 مریونه آزاد په دې ټول رمضان کې به یو روزه مونږ نیسي، هر ورځ به مریه ازادۍ او لګیا به.
شپېتو مسکینانو ته نه چې 600 تم روټۍ ورکولی شي. نو دته مې دا حکم سخت ځکه ووي چې دی 2 میاشتې روجې ونیسي چې دا د ملا ډوکې پې ودړدېږي چې آینده دپاره بیا داسې وایي. عزیزانو علما دا خلق قاضیان دا خلق انعمت علیہم دا خلق. دا امام محمد چیو دا بادشاہ زوی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تیراوستو چی پا دا ز علم کوم گلڈر او پا یو شرط بدتا عز علم شروع کوم چی دے با سلویخت و رزی پا دے بغداد خار کے دا قصاب خانے نا زما کور تا لرے روڑی او پخپلا بے پا سرکڑے یو روڑی بے ما تا لرے پکار بے. بادشاہ ورطل صاحب نوکران خادمان 200 امریونا ای بے روڑی در تکن ویلنا دے بے روڑی کنی نشو رکم ویل دیر زوی تا ویل تب سلویخت ورزی دا حضرت کور تا لرے روڑی پچائی کی بدی پساریخی یو روڑی. دا بادشاہ زوی سلویخت ورزی دا قصاب خانے نا لری با پسر کریو دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کور تا بے روڑی. سلویخت ورزی پسی ورطا علم شورو. بادشاہ تی تپوسو کو چی زما پا دی زوی دی دا کار ولی ہو اغا ورطیل صاحب خبر دادا چی علمم یو مستقل نشده او دا بادشاہ زوی والے او شاہزادتوبم یو نشده نو دو نشی با یک وقت پا دماغ کی نجمع کی نو پا دی چل میں دا بادشاہ نشده دا دماغ نویستا دا ځان مزدور تصور کو. اوس ته ګوره چې دکې د علم نشه څنګه راځي. چې علم ورته شروع کړو نو امام محمد ته جوړ شو. اوس دا چرته علماو نه تپوسو کوي چې موطا امام محمد د چې کوم کتاب لیکلی دی په حدیث کې عقل به دې حیران شي چې د امام محمد موطا وګوري. آغا سٹیج تا ورسیدو پا علم کے آغا انداز تا ورسیدو چه امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ با کلا کلا پخپل حکم کے خطا شو نو دا دے شاگردانو قول تب رجوع کرا او بیوی چه زما دا شاگردان پا حق دی زپ غلط ہو آغا مقام تا ورسید. اوس استاز دا ویل چې زما شاگرد په حق دی او زه په ناحق یم دلته یو بل اندازه ولګوئ چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خېټه کې نفس اړوو نه نفس نو ځکه چې استاز وایي چې زما دا شاگرد په حق دی او زه په غلطه وم نو دکې نفس نو. اوس به استاز داسې وایي چې زه په غلطه یم او دا شاګرد دا دے زمانے استازان بیا تاسو خیال را نو عزیزانو عرض میں داؤ چی انعمت علیہم دا خلق دے. انعمت علیہم مونگ نہیں زمونگ پا دے زمانہ کے ما تا دے وقت کے پا دے صدائی کے چی کمو امرشو دا سی سوک نخکاری چی زوایم چی انعمت علیہم داخلہ او خدای دا دی سڑی پلارا ما روان کے دا سی زما پا نظر کے دے وقت کی سوک نشت. نو عزیزانو عرض میں داو
چې انعمت علیهم هغه خلقو په دې نن چې بیا د امریکای منظور نظر شوه د عراق په دې کې یو بزرگ پروت ته شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ډیر لوی سړی زمونږ په دې وطن کې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته پیرانی پیر صاحب وایي د امیانو کې دا مشهور ده چې پیرانی پیر نوم والی نو هغې د خپلې ګوتې داسې سر ښځو کې دا مشهوره ده چې پیرانی پیر صاحب نوم والی نو په سر لاس کې دي چې وایي خدای دې په نیک کرامت ښځو کې عزیزانو پیرانی پیر صاحب په خپل وخت کې ډېر لوی سړی و ډېر لوی سړی او ډېر لوی مقام ته رسېدلی خو تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون نن دنیا په دوکه کې دا مچولې ده دنیا چې پیرانی پیر صاحب زکات مو ورکوه خو چې یو لسمه ورکي بر د جنت توتی شو او یو لسمه به ورکې بیا چاله د هغې خاص اډې دي تاسو خیال ښځې چې چرګې لاندې هګۍ ږدي یولس هګۍ کېږي وایي چې دا یو د یو لسمې د ځوان ده دا جنجالونه مونږ خلقو په تاسو کې درننه ایستي دي د خپلو خېټو دپاره مونږ خلق د ګیرو د سپینو جامو د بزرګانه لبادا اچولو نه بعد په دې دوکه کې مونږ تاسو ساتلي کلیئر کٹ آرڈر دے قرآن کی قطعی تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبت کم خلق چې مخکې تیر شو هغې دپاره کارآمد به د هغوی عمل وي ولکم ما کسبتم او تاسو دپاره کارآمد به ستاسو عمل وي ولا تسألون عما كانوا يعملون د هغوی د عمل تپوس به تاسو نه نه کېږي خبر خلاص رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره لوی مقام پیرانی پیر صاحب لوی کا رسول الله لوی ها ٹھیک شو پیرانی پیر صاحب لوی دے کہ اسلام لوی دے کہ ایمان لوی دے صفا حکم دے دا قرآن دا سورت عنکبوت دا سر آیاتو گورے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون احسب الناس آیا خلق دا گمان کئی ان یترکوا چی دوی بخلاص ان یقولوا آمنا خالی پا دیٹی کی چی ما ایمان روڑے دے و کار دا ایمان بنکئی خالی پا دیٹی ما ایمان روڑے دے و کار دا ایمان بنکے نو خالی پا دیٹی کی خدای وی تب اخلاص شی حاشا وکاللہ پا دی چرت اخلاص دا ایمان مقتضیات بگورے دا ایمان تقاضے بگورے خلاصے کی بالا خالی امننا خوب منافقانوں پیغمبر تا ہوئے منافقان برالا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبیوے ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر یا رسول اللہ مونگ پا خدای ایمان روڑے پا قیامت مونگ ایمان روڑے لیکن وما هم بمؤمنین
ए पैगंबरा धोखा पे नशे दा मोमिनान न दी दोई पदा जाहिर नुम दे इस्लाम ची अली युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू दुई